کچری ستاسو په خېټه کې ډېر زیات ګیس جوړیږي یا تاسو ته د IBS مسله وي، مطلب ستاسو د خولې د مرۍ نه ونیسه ستاسو چې کومه آخري کلمه ده په هغې پورې کچری ستاسو ته د ازمې سره سره ستاسو کوم چې احراج دی د هغې تکلیف وي، مطلب ستاسو ته بار بار په خېټه کې درد راوچتېږي او د هغې سره تاسو ته په خېټه کې سختوالی هم محسوسیږي او د هغې سره سره ستاسو خېټه بار بار خرابېږي، یعنې پیچس طرف ته ځي چې هغې ته ډایریا ویلی شي، او یا ستاسو خېټه قبض طرف ته ځي چې هغې ته کانسټیپیشن ویلی شي، او ستاسو کوم چې د غټو بول رفتار دی هغه ګډوډ وي. نو دې ټولو علاماتو له په سکرین باندې کوم ډیبریډیټ شربت چې لیدی شي تاسو ته د علاماتو دپاره استعمالیږي، او د دې ډیبریډیټ شربت سایډ افیکټ او نقصانات دا دي، خو دا حله راولي چې دا کله تاسو اوورډوز کې مطلب په یو ځای باندې ډېر زیات استعمال کړئ چې دا زړه کچه کولی شي انسان ته الټې ور وستلی شي، د انسان په سر باندې چکر راوستلی شي او انسان ته انودګي راوستلی شي او انسان په سر باندې درد هم راوستلی شي او د انسان چې کومه خوله ده هغه خشک کولی شي او د انسان وجود ستومانۍ طرف ته بولی شي چې هغې ته فیټیګو ویلی شي. او کچرې تاسو ته دا علامات وي نو په دې دوران کې دا ډیبریډیټ شربت مه استعمالوئ ځکه چې دې ته په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویلی شي او په دې دوران کې ممنوع دی. کچرې تاسو دا شربت وڅښلو ستاسو په وجود باندې د الرجي علامات راولي، یا هغه زنانه چې حمل لري یا ماشومانو له پی ورکوي، یا هغه انسان د چا چې ګردې خرابوي او د چا چې ینه خرابوي، نو په دې دوران کې د استعمالولو نه مخکې به خامخا تاسو د خپل ډاکټر نه تپوس کوئ ځکه چې دې ته په میډیکل کې کنټرا انډیکیشن ویلی شي. همدغه شان میډیسن انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره یې خامخا شیر کړئ. شکریه. الله حافظ.